ایران له افغانستان سره ګډې پولې ته څیرمه تازه دمې ځواکونه او زغروال ټانګونه ځای پر ځای کړي دي. په سلامونو ما هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر رالی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. اسلام کلا بندر کې د ایراني او طالب پولساتو ځواکونو ترمنځ له ناندریو وروسته سرچینو د انځورونو په راستولو ویلي چې ایران له پولې سره خپل امنیتي او دفاعي تیاری زیات کړی دی. سرچینو دوشنبې د غوایي پر 5مه له اشتصوب ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ایراني تازه دمې ځواکونو له زغروالو ټانګونو سره د افغانستان او ایران ګډې پولې دوغارون کې ځای پر ځای شوي دي. ځینې انځورونه چې اشتصوب ورځپاڼې ته رسېدلي ښکاري د دوغارون ګمرک ماموران د دغه ګمرک د پارکینګ د تشېدو خبره کوي او دغه کار موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتې احتمال بولي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.